د غزني امنیه قومندانۍ د تعلیم او تربیې مدیریت له لوري 10 تنه منصوبین د لامبو وهلو د 2 میاشتنیو عملي زده کړو وروسته فارغ شول. دوی ته د لامبو وهلو او د ډوبېدونکو د ژغورنې زده کړې په یوه خصوصي سونا کې ورکړل شوي. تاسې د اسلامي نظام نمایندګان یاست، تاسې په اسلامي نظام کې د نجات فرشتې یاست. له تاسو څخه هم دا غوښتنه ده، کومه وړتیا چې مو کړې ده، کوم خدمت مو کړی ده، کومه ستړیا مو کړې ده، دا به نه هېروئ، دا به تل تعقیبوئ. او که کله هم احیانا زموږ د غزني ولایت په هر کنج کې، په هره ساحه کې، په هره سیمه کې زموږ د غزني ولسونه هر هغه څوک له همدغسې څپې کې مخ کېږي، دا به تلل هم ستاسو مسؤلیت وي، یا خلکو ژغورنه به هم ستاسو مسؤلیت وي. مسؤلین وایي موخه یې له دې پروګرام څخه د غرقېدو پیښو مخنیوی او د هغو هیوادوالو ژغورنه ده چې وخت ناوخته په اوبو کې غرقېږي. دوی وایي چې یادو منصوبینو د 2 میاشتو په موده کې خپلې زده کړې بشپړې کړي او زیاتوي چې دا لړۍ به دوام ولري. دلته د 2 میاشتې کورس وازمویل او تر څو چې هیوادوالو لپاره خدمات وړاندې کړي، لکه څرنګه چې په د اواخرو کې زموږ بعضې هیوادوال په اوبو کې ډوبېدو او د هغوی رایستل، هغو ته نجات ورکول زموږ یو وجیبه ده. نو د هغه په خاطر موږ دغه 2 میاشتنی کورس راه اندازي کړه چې زموږ سرتېري مجاهدین ښه مسلکي سي د لامبو وهنې صورت کې چې موږ هیوادوالو ته نجات ورکړو. هدف ما از این کار که بخواستیم آموزش آوازی را به امارات اسلامی به مجاهدین خود یاد بدیم این بود که در امی عید گذشته بسیار از جوانای ما در این بندای ما غرق شدند. به خاطر از امی خواستیم که یک پروگرام را بندازیم که امی مردم آوازی را یاد بگیرند و سبب نجات یک انسان شوند 100%. ورته مهال فارغ شوي سرتېري هم خوښ دي او زیاتوي چې اوس کولی شي په هر ډول شرایطو کې د خپلو هغو هیوادوالو ژوند وژغوري چې په بندونو یا نورو ځایونو کې غرقېږي. دلته تقریبا 2 میاشتې زده کړې وکړلې، د غرق نجات په باره کې مې زده کړې وکړلې. موږ سره 10 نفره ملګري وو مجاهدین، نو دلته موږ ته مسلکي زده کړې راکړل دي د غرق نجات لپاره چې خلکو ته نجات ورکړو. ډېر خوشحاله یو چې دغه خدمت موقع موږ ته راکړله او موږ خوشحاله یو په دې باندې چې د پاینده کې د خلکو خدمت کې انشاءالله تر اخره ولاړ یو. غزني کې د ګرمي په رارسېدو سره زیاتره ځوانان د اوبو بندونو ته د لامبو وهلو په موخه ځي چې له هغې ډلې د ستردي او سلطان بند دی. ډېری ځوانان د لامبو وهلو مهارت د نه لرلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.